روانې به هسې مې بار د چکر و داجي سهار وختي دی څه ویلی تا نو به چې سهار وختي کې د باندې راباندې کړم که نه نو بیا به دې ټوله ورځ په والي کې سکول ته ولې نه ځې څو ولې نه ځم داجي خو خو څه هسې ما ویل چې به چکر وم اوس سبا بکړه ورې سبا سر خو دې لیا داجي ما له پیسې راکړه زه سکول ته ځم او دا څه دي دا ټوپۍ د سکول ټوپۍ دې څنګه سر خو دې لیا دا داجي دا خو زه ځان سره ګرځوم که نه چې په کوم ځای کې دې ټوپۍ ته ضرورت چې بیا دا پسې چې دې ته ضرورت چې بیا دا پسې و دا بچی داسې دی که نه چې سکول ته ځې و ده که نه د یونیفارم به خیال ساتي جامې خو دې هسې همداسې دي چې ته مې د سکول په جامو کې ونه لیدې نو کم سے کم ما دا ټوپۍ خو لږه په څه ده وکړه ښه بس داجي دا دې په سر مې کړه او ټیک شو پیسې راکړې داسې داسې بچې بیا به درکړم شابه 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 نن بچې مې دا ده سر خو دې لیا خو اخي پنځه کارت ما له خو پلار دغه لس روپۍ راکړې وې وایي ځان له پیسو ماله زه پسې ورکوزېږم ولې څه چل دی زما له ورسره د لسو روپو پنسن کارت پرې وتی دی نه ولې لومړی ورته اعلان کوم دې خلکو ته خدای مه بخه یو ضروري اعلان واورئ ساده ګل کوي ته کوزېږي دا نږدې کورونه ټول پرده وکړي د چا د قصد ته خدای مه بخه یا لکه د خدای مسلمانه کوي ته چې څوک کوزېږي اعلانونه کوي خو ورکوشه که نه نو زمانه کوي ته چې څوک کوزېږي نه دا نه ته چا ویلې مګر خلک خو چې بله د کوټې سر ته خېږي 15 روپیه باندې وایي پرده وکړئ خدای مه بخه د کوټې سر ته خېږم نو خو د کوټې سر ته خېږي بیا خو به اعلان کې که نه او د خدای مسلمانه پلار دې راولېږي سبق او ته دلته لوبې کې ګوره سبق وایه ظالمه چې لوی سړی د نه جوړ شي چې افسر د نه جوړ شي ته دلته راشه او فضول ټیم تېرې سکول ته ځه ستا په ما کې څه کار زه وایي ما کې دې څه کار دی زه ستا خوښه ده زه دنه لاړم زمانه F-O-Y-3-0 یاره بیګ دلته ږدمه وږی شوی مې ما مال دا لاسونه به م ورته وینځمه کله چې ډوډۍ خورې که نه نو دې ته به لاسونه وینځې مامانه تیاره غالۍ ده وایې که نه دا کس ورته همدلته واچو چشمټو د تیارې غالۍ څه لیاقت یو که نه نو خدای م غږ نه که ته به وایې غوړي لکه رنو کله کې لکه پراټه پخېږي پراټه نو دا سپوره به اوس څنګه خورم اورې که نه السلام علیکم چشمټو وعلیکم سلام څه کې زه خو تلم ګاڼۍ ته اورې که نه دا کټ مې وړه خو بس روټۍ خورم وږی شوی یم زه دې سره وخورم وایې که نه هلکه ټوله وخوره ټوله ولې ته ځان موړ کړی دی زما سپوره نه تېرېږي اورې نو څه کې زه خو ځمه سکول ته ته څه کې وایم زه د اوبه راوړم که نه ته دا روټۍ خوره ښه زه ګاڼۍ پورې ځم زه ورسره شربت هم راوړم ښه ته دا روټۍ خوره ښه صحیح ده صحیح ده پته به دې ولګېږي که چې مالک یې باندې راشي اچھی پټاټه وخوړه ولې څه چې وایي دا ستا ده څه تا خو ما په دې بیګ کې ځانه دا پټاټه راوړې وه دا زما ده د غوږ د خوا به یې چې مېلو ولې پۍ مانجي ولې څه چل دی دا خو ما له چشماټه راکړه خپل دې تره دي راکړه ولې ما له پټاټه ما له پټاټه نه ده کوم دی ما له پټاټه زما ده کوم دی پۍ مانجي یا ښه مې راځي ولې څه چل دی ما له خپل دې دي راکړه پټاټه ولې څه چل دی نه ما له پټاټه دې زما له ما له پټاټه مصیبت را پسې شوې دغه یو واس کې وې ما له پټاټه د خدای ظالمه ما له خو چشماټو راکړې ده د تره زوی دي دی مصیبت هم سم شوې د ده نه به اوس کله خلاصېږو
اخلاق قرآن پاتې شي نه ماله پټاله هلا اوس ویم کاکاجي سلام علیکم وعلیکم السلام ویم ځینې مې دا باندې دا څه بچي دا څه ویم یو خبره ته کومه که یا مسلمان خو ګورې په شیطاني دې ته نه یم اورې که نه 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 بچي ستا خبره چې ته شیطاني نه کړې او ویم ساده ګوندې ستا هغه زوی انیازمي ویم مسلمان د منګوی چې کوم دی په یار کې پراټه خوړلې ده دواړه سکول ته تللی وې که نه او بیا په پټو کې پردي ګني هم خراب کړی وې او منډې وایي او دا څه خو لري چې کوم دی که نه که دې کور ته داغې وایم یا به نن دې ژوندې ګرځي په دې کلي کې په دې ځمکه باندې او یا به ځه ویم چې پرې نه دي مسلمانه ګیدې دا د ډوریسان خو لري سلام علیکم داجي وعلیکم سلام دا ولې لکه دا بیا هغه منګو سر مات کړی منګو اورې که نه وای منګو سر مات کړی چې دې څخه خبرې نه خبر نه د ځان نه پکې مه رادانګه دا دې ولې سر دې ولې مات شوی دا سکول نه به پسې راتلم داجي بس ایسته پهلته په هغه سیټ کې میخ راودی که نه او ډریور بریک و د چا نه خسته راپسې ده خو چې څنګه بریک و چې شپاټو بس ایسته هغه میخ زما په دې سره کې ده نو خو چا خو لري یا سیټ باندې چا سره بدل کړی که نه نو څنګه مې چا سره بدل کړی دی داجي په بس کې خو زما نه بغیر بل څوک نه و مسلمان دروغ وي یقین کومه چې دا دروغ وي یاره که مسلمانه دې ټرک پسې نښتې د پیازو ټرک پسې نښتې وه او دا هغه بریک وایي او راغورځېدلي ویم دا لاسونه ولې وګوره لاسونه نور بچم چې شپاټو نور بچم سر مې لګوي د ټرک نه راپروت یم خپل لاسونه ولا چک کړه چې داجي زموږ پرچې وشولې اوس صرف نتیجه پاتې ده څه خو لري وایم تا داسې توده ونه کړل په پنچو کې باندې څه توده کړي وی ما پچې ښه کړي مسلمان ټول به دې پکې د پښتو شعرونه لیکلي اورې که نه دا د خو نور څه نه دي غوړ منګي غوړ او نه ولې څه چل دی چې شپاټو تا له ولې په دې باندې قادر دي چې ما پرچې ښې ورکړي او که مې ورنه کړي ولې خیر خو دی تا له ولې قادر دي دا ته ماته د خپل نوم سپینینګ ووایه ته ته خیر دی نه داجي زما خبرې ته غوږ کېږده سپیلینګ څه خو به وروسته ګورو خو چې لومړی د ته دا خبره دی چې د ده په ځای د له خدای پاک یو ریره درکړی وی که نه او په دې کور کې تاویدې را تاویدې نو چېرته په صحیح نظر خو به یې راته ویلې چې سادهګل به یې جانه په خیر وایم بچن خو لري خبره په بله معنا وه که نه وایم دا خو وایي چې پنچې مې ډېرې ښې ورکړي دي وایم څنګه دې ښې ورکړي دي داجي ما دومره ښایسته پرچې ورکړي دي چې کله زه پاس شم بیا به تا ته د نمبرو پته ولګي چې سادهګل څومره قابل دی تا ته ما نه وي بچې ته د شعر بچې د شعر داجي دا خبره مې ومنله چې د شعر بچې ما معلوم دی ما ته اکثر په سکول کې استاد هم وایي ته د سړي بچې دي ته د شعر بچې ما پته خو لري دا څه وایي پته ولې داجي تا په خپله ونې ویل څه وایي کوزه ده کوره د منګي غاړه مې شنه لمن مې سپینه کړه ګل په غاړه مې زنګېږي تاویزونه کړه د منګي ډېر ډز د خطا شوي نو ته به بیا وینې ښه داسې دی بیا به دې خدای ګیر کړي ځه او چېرته په ګوتو څه خو لري ما تا پسې چې کم کم ځای کې ونه ګرځېدم او ته دلته ماله بچه تو پسې ګرځې ولې داجي څه چل دی سکول ته د بچې شبه دا ولې سکول ته داجي زه نور سکول ته نه ځم ولې نه ځې بچې دا خو ته ماته په خپله وایې چې یو سړی یو ځای ته ډېر ځي که نه نو ته عزت کمېږي سکول ته خو موږ روزانه ځو څه خو لري ما ته سکول نه دی کړی ته سړی خو نه نو ولې دې ما سړی ته خو داجي سادهګل یې سادهګل یم خو عزت خو مې شته که نه شکر الحمدلله عزت شته بچې خو ګوره په سبق کې ته ما دا نه دي ویلې چې علم حاصلول دا په هر مسلمان باندې فرض دي پوه شو که نه او علم دا ده ته باید روزانه ځې او هر ماشوم له دا پکار دي چې بغیر د مور پلار د وهلو ټکلو نه لا چې سکول ته خپل سبق ووایي په خپل ټایم باندې ځي دا د ماشومانو ډیوټي ده بچې اوسه دا بچې والا سبا سکول ته دا سکول ته سبا داجي دا ټوپۍ والا خو په نن خو ضرورت نشته نن خو نتیجه ده دا یو څه نو نتیجه به څه کې لیکې او سبا بس نتیجه به مو لیکو ځه داجي راړمه دواره د ګواه ځه بچې الله دې کامیاب کړه سبا داجي چپس پاپړ خو پیسې راکوه بله ځه ګلچکو کاکا سلام علیکم وعلیکم السلام په خیر دی بچې په خیر دی تجربه خبر په دې مې فکر که نه
چونکه دا به دې پالش کړی وړ کنه ولې بچي من باندې مې فکر چې دا ساده غو شي چې مسلمان نه نه دي جواب هغه څل خلني ولغني دي سکول ته اوس دا بودي دا نه پته نه لګي چې څه چل بچي وي بدا وای دا ځان سره مضبوط ونی ښه السلام علیکم وعلیکم السلام دادی راګه عمر دې راځي کنه کپڑے میں کم داجی ये वाला जा کینا कपड़े परेदा څنګه چل شو بچي وایا داجی ریزلټ ټوم شو وشو څنګه چل شو ستا داجی چارګولې هغه پاس شو دا وخت دا استاد څه شو بچي هغه منګولې هغه پاس شو ما څل قللي استاد چل شو ستا وای ما وای وګولا هم بچو دیم بچو اوټه بوته داجی ما کو پرچی ټیک پر کړی او زه پېښو ay څل قللي